سلامونه دوستانو، نن به واتساپ کې یو داسې اپشن درته وښیم چې غواړئ د یو چا ډیټا یا معلومات د څو کلونو، د څو میاشتو او یا د څومره تاریخ مخکې معلومات یا ډیټا په څو دقیقو کې راوباسئ. که ویډیو مو خوښه شوه لایک کړئ او ملګرو سره هم شریک کړئ. راځئ چې پیل یې کړو. اوس راځم په واتساپ باندې کلیک کوم. بیا راځم تاسو د چا ډیټا غواړئ هغه نفر ورته سلیکټ کړئ که نه. پر دې مثال زه همدغه نفر ډیټا غواړم چې د کال مخکې ډیټا یې معلومه کړم چې کال مخکې ما کوم مسیجونه ورسره کړي وو او څه مو ورسره ویلي وو. یا د داسې کېږي چې تاسو ضرورت ولرئ یو چا ډیټا ته چې کال مخکې یا 2 کاله یا 15 کاله مخکې ډیټا راوباسم، او تاسو سره دومره وخت نه وي چې میسیج هغه ډیټا راوباسئ، نو تاسو په لنډه طریقه کولی شئ. اوس زه راځم د هغه نفر باندې کلیک کوم. بیا به راشئ په دې درو نقطو په کلیک وکړئ. بیا به راشئ په دغه سرچ په کلیک وکړئ. اوس به راشئ په دغه جانترې په نشان په کلیک وکړئ. په دې کلیک وکړئ. بیا به راشئ زه پر دې مثال 2026 کال دی، زه د 2025 کال ډیټا راوباسم، نو په 2026 په کلیک وکړئ. بیا به راشئ 2025 په انتخاب کړئ. نو 2025 کول د جولای میاشتې 21 ډیټا زه راوباسم. بیا به د اوکې کلیک وکړئ. نو تاسو به د هغې نفر د 23 جولای 2024 کال ټوله ډیټا راوباسي. نو تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې ټوله ډیټا هر څه وګورئ. همدا وه څنګه کولی شو چې د یو چا پخوانۍ ډیټا په څو دقیقو کې راوباسو.